په جلال آباد ننګرهار کې موږ همیشه ډېر رش سره مخ شو. د هغه وجه نه چې کوم دی زموږ نه دلته کوم برینډونه دي کوم ښه دوکانونه هغه زموږ د نظرونو نه لري. نو نن چې کوم دی بلاګ ډېر سپیشل کېدو والا دی، راځئ چې شروع کړو. لومړی خو درته ما ویلي دي چې زموږ د کور کلي کمې نظارې دي، نو کلیوال ژوند او کلیوال رنګونه زموږ د ورور خبره. نو ماشاءالله پټي هم دي او هر طرف ته شنه شنه بوټي دي، نو ډېر زیات خوند کوي چې کله تاسو په دې لارو ځئ. د بېسودو په لار روان وم، خو دلته زما چشمې چې کوم دی هغه پاسټل کې پاتې شو. د هغه وجې نه سترګې مې ډېرې زیاتې چې کوم دی نو دوړ وهلې او برداشت رانه نه کېدو، خو څه وکړو اوس مجبوري وه. څنګه رنګ چې مې ویل هماغه شان دلته کې دومره رش و د بېسودو نه چې راوړېدم چې د تګ پکې څه شان نه و. نو بیا مې د ګراونډ شارټ کټ واغستو. هاسټل د چې رالم زما چې کوم ملګري دي نو هغه کډن شوي ول. د بر نه چې کوم دی خواران راغلي و دلته لاندې دې کمرې ته وهاب صاحب چې کوم دی خواره خوله نیولې وه ناسو او ورسره چې کوم دی بابر ورپسې ملنډې کولې. خو بس څه وکړو د ملګرو هغه ګروپ دی هغه پیټ دی هغه جوړ دی، نو بس مستیانې او شرارتونه خو چې کوم دی هغه به دلته چینی نو بیا خو ژوند نه کېږي. وهاب صاحب یې موټرسایکل لوباسه ځو چېرته کار دی، ما ته یې څه ویلې هم نه و، خو د ده یو ملګری دی د هغوی ځای ته وزټ کولل، نو د مخې سره چې کوم دی روان شو هلته. بس همدستي مو ځان راورسو د سپین غر پوهنتون خواته. دلته چې کوم دی زمزم کارپټس والا یا زمزم ترکیش کارپټ سنټر دا زموږ یو خوږ ورور د هغه شاپ دی. په راتګ سره چې کېناستو دا زموږ پیلنې چې کوم دلته د ناستې دی ذبیح الله شینواري سره، وهاب صاحب را سره هم دی، ناصر حیات صاحب را سره هم دی او یو بل ورور هم دی. بس ناست و د دې نه بعد به یو وړوکیشن ویزټ کوو. په اول کې خو زما هم دا فکر و چې دا یو عادي د کارپټ یا د قالین دکان دی، خو دلته چې مونږ کومه د کومو ملکونو جوړ شوي کارپټونه قالینونه وکتل نو زما ذهن په خپل هم حیران شو چې دومره غټ برینډډ شاپ هغه هم په ننګرهار جلال آباد ښار کې د سپین غر پوهنتون په څنګ کې. نه یوازې دا چې لاندې بلکې په دویم چت هم د دوی سره بلها شی ویرایټي یعنې د کارپټونو د قالینونو هر قسم هر رنګې قالینونه کارپټونه موجود. اول په ایرانی تولید کې هغه قالینونه چې کم د 10 کالو پورې ګارنټي لري، یعنې د دې عمر چې کم دی تر 10 کالو پورې دی. د هغې نه وروسته دا چې کم دی مختلف ډیزاینونو کې کارپټونه کم چې د مختلف هیوادونو څخه تولید دی. په ډېره سره بیا دلته د ترکیش چې څومره هم قالینونه دي هغه هم موجود دي. په آخر کې د دوی د امبینس چې کم لایټینګ شوی دی دلته نو دی خو زه دیوانه کړم. ستاسو په نظر سره دا څنګه دی؟ د ټریول د بحث چې څومره هم کتونکي تاسو ته دلته یو مناسب او یو ډېر ښه ریټ میلاویږي. که تاسو کې څوک هم غواړئ چې دلته ویزټ وکړئ نو زمزم ترکیش کارپټ سنټر د جلال آباد ښار د سپین غر پوهنتون په څنګ کې دی. یو ځل خامخا ویزټ وکړئ. ناصر خان ته مې ویل کېنه ته ډګ ته خو هغه ویل چې دلته دونه رش وي چې یا به زه چاوالم یا به ما څوک والي. وهاب صاحب خو بلکل انکار وکړو، خو ما ورته چې کېناستم نو د هغې نه به دې خوا خیال وکړو. نو مې لکه دلته خو یو ښکلی شان جومات دی، راځئ مونځ به هم وکړو او د ملګرو سره به دې کلیپس هم شیر کړو. ور روان شو د جومات په لا دومره ښکلی او په ښایسته ډیزاین جوړ شوی جومات چې ما یې تصور هم نه و کړی چې دننه به د دې داسې لوک داسې نظارې وي. د دننه ورتلو لاره یې هم د شاهي محل نه کمه نه وه. جومات خو هسې هم د الله تعالی کور وي، ښکلی وي، خو چې کله پې داسې کار وشي نو بیا زړه راښکونکی او زړه ته سکون ورکوونکی وي. د مونځ نه بعد مې بره وکتل نو په بره ځایونو کې دوی د الله نومونه ځای په ځای دغه کړي، کوم چې زه وایم ډېر خوند ورکوو. د راتګ سره مو نظر پرېوتو د باچا خان بابا په مزار باندې. نو انشاءالله د دې به هم ښکلي ویډیو کوو چې وخت میلاو شي. اوس روژه ده نو مصروفیات څه لږ څه ډېر دي. د نن روژه ماتې زموږ د ورور د اړخه موږ ته دعوت و، نو ماشاءالله لاړو، ډېر خوند یې وکړو، الله دې خوشحاله کړي. او بیا راغلم خپل کاونټر ته د خپلې غریبۍ جونګړې ته. نو بس لګیا شو په کار باندې او زموږ چې زیاتره څومره هم ملګري راځي نو هغوی ته پته نشته چې په روژه کې ټایمینګ څه دی. روژه کې د ماښام د مونځ نه وروسته تر 11 بجو پورې زموږ دلته وخت وي. نو چې څومره هم ملګري هسې راځئ یا ملاقات له راځئ نو هر کله راشئ، الله تل راوله. نو زموږ دا نننۍ ورځ تاسو وکتله. که چېرته ویډیو مو کتلې وي لږه خوند مزه یې درکړي، خپل سپورټ پې خامخا شو کې میلاویږي. او بله ویډیو کې تر هغې پورې د لوی الله فامان.